د واورې سلسله شروع شوې ده. لکه دا څنګه وړقوه سړو مرغۍ وویشته او زه پکې دا ارتاو شوم یاره داسې واوره ده که نه. ښه تاسو دا ماله چا وچه میوه راکړه املوک دی. دا د نایب ډرای فروټ ګل ولي خان. دا وخت چې دی مونږ روان یو ښکار له، خو په شانګله کې چې دی یو ځل بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د واورې سلسله شروع شوې ده. نو دا تاسو ګورئ واوره د له پاسه نه راتاوه شوه او دلته چې دی دا واوره زمونږ د وطن ښایست هم دی، خو د دې سره مونږ ته ډېرې مسلې هم پېښېږي او د دې سره چې دی دا کمې ونې چې دي دا هم ماتېږي. نو زه نن بیا د دوکان نه پات شوی وم او په کور کې لږ بور شوم، نو د خپل پلار ټوپۍ مې په سر کړه او د ټوپک مې د خپل پلار راواغېست. دا خو کیمرې ته مخې ته کولی نه شم ځکه فیسبوک والا په دې باندې منع کړې ده. نو سرتش خالد را سره دی، هغه وروستو زما د تره زوی راغی شاکر چې هغه هم خپل ټوپک راغیستی او تاسو به را سره ګورئ چې مونږ ښکار په کومه طریقه کوو، مرغۍ ولو یا نه ولو. نو هلکانو تاسو پکې څه وایئ؟ بس روان مو شو هلکه سفر به جاري کړو انشاءالله په لارې به خبرې کوو. او سرتش خالد ته خو څه نه ویډیو به سټارټ وي تاسو ټول به انشاءالله اینئ. بس تاسو را سره ګورئ ښه را سره اوسئ راځئ. دلته شاکر مخکې مرغۍ لیدلې وه هغه یې ویشته نو سرتش خالد ترې وروستو ویډیو کوله. بس ملګرو په دې ځای کې داسې ځای دی که نه چې په دې ځای په اول ځل مونږ لاړو او دلته څوک نه و تلی او دا واوره چې ده دا زمونږ د زنګونه پورې تقریبا راتله. په قلاره ده ښه هسې نه راځم چې څو پورې مې دا مرغۍ نه وړي. بس تھینک یو سو مچ او نښه خو زما الحمدلله د یوسف خان د اورې پرنګې دې خو را روانې دي صحیح ده پاڼې خو دا پرتې دي انشاءالله دغه پیچ کې په څانګه کې ایسار دی صحیح ده دوسر څانګې مې دقه کې دقه څانګه کې. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? لکه دا څانګه وړقوه بس یارانو ډز مې وکړو خو ډز خطا شو او په چریس ټوپک اورې اوس مخکې ځو که نه. ګرانو کتونکو دا وخت مونږ راغلو دلته کې کم چې مونږ ته د مرغو ځای معلوم و دغه یو دغلته خو اوس الان سات کې مرغۍ نشته. نو شاکر او سرتش خالد اوس په څه چل کوو یار؟ اوس په انشاءالله په خو هغه ځای د مرغو ښکار انشاءالله نو هغه ځای کې مرغۍ به خامخا موږ ته میلاو شي. بس تاسو هلته ورشئ زه به دلته پات شم نو کیدای شي د هغه ځای نه مرغۍ دلته راوالوځي نو دلته به یې زه ووالم. بس دا مورچه ته سنبال کا او موږ به هلته لاړ شو. بس ټیک ته زه ورځئ عمل لري. بس هلته ورشئ چې راړئ جو بس ډز مز کوئ صحیح ده. بس یارانو د ښکار څه مزه ماته نه ښکوي څه شتی نه پکې خو لا انتظار کوو که څه راغله جو صحیح ده او که رانغله جو بیا به واپس کور ته ځو ځکه زما خپې ډېرې زیاتې یخې شوي دي او داسې به دا نور ملګري هم ستړي شي او یخ شي وی هغو ښکته تللی دي اوس به راځي بیا خو که څه خوند یې نه و جو بیا به واپس ځو. شیشې وویشت که نه دیو هم زما خیال تش لاس راغله سړو مرغۍ وویشته او څه شی دی شاکره ته دې خوا راوګوره که نه څه شی دی څه شی دی ویشه پرنګه وویسته پرنګه بس راځه ګوډ چې بس دا هم یو خبره دی چې تش لاس لاړ نه شو که نه ډېر په امید راغلی ډېر په امید راغلی بس دغه تاسو شاپر یا ګوړه خو نه راوړی دا شروعات وګورئ داسې نه داسې وګڼئ چې لالاجي تاسو څه کوئ؟ مونږ راغلي یو یاره دلته چکر له راغلي وو او زه پکې دا ارتاو شوم یاره داسې واوره ده که نه. ښه تاسو دا ماله چا وچه میوه راکړه املوک دی املوک ته چیک که
مهرباني دا خو ډېر زبردست دي راکړه چې وخورم یار مونږ خواړه ډېر دا زیات چترۍ ونیوه تاسو راکوه د ویډیو مطابق دا به اوس په ټولو تقسیمې والا کا نه تر دا خو د ژمي ډېر زبردست ازل شاکر زما ځای غذا او که ای به دا خیر دی خیر دا دې کټ ماشاءالله ماشاءالله بس لالاجي راله دا املوک راکړه زمونږ د مینې نه لالاجي وی لالاجي دی هم راغلی دلته مرغوله زه به خپله وخورم دا املوک چې کوم ځای کې پیدا کړه لالاجي دا بره راکړه یاره چا شاید هغه سوري پهلوان نورو ماشاءالله ماشاءالله ډېره ده چاره ته پې شوی دا لالاجي مشر بچوړی دی ښه ډېر ذایقه یې ډېره زبردسته دی یاره وچ املوک دي دا دغې نه ښه دي دا چې کا واو یار دې کې خپل خوږوالی دی دا ته چې کا دا بیا بل قسم دي ماشاءالله دا دی نایاب ډرای فروټ کارخانو مارکیټ نایاب ډرای فروټ والا رایت څه نوم و ګل ولی خان ګل ولی خان دا دی نایاب ډرای فروټ ګل ولی خان ولولي خان ته مونږ دا دغه ورکوو چې دا املوک چې کوم دی د داسې املوک بنوي دی کې خصوصي دی ته وایي د زړې املوکو وټامین سي دی پوه شوې عجیب کلیواله میوه وه او مونږ وخوړه ډېره مزه یې وکړه ډېره مزه تقریبا څه 1.5 فوټ واوره شوې ده او په واوره کې چې دی که نه زما یوه تجربه دا وشوه چې دروند سړی ناکامه دی ځکه دروند سړی چې ډایرکټ ډوبېږي او لالاجي چې زمونږ کوم دی دغه مخکې ځای کې ډوب شو او اوس روان یو مخکې مونږ سره یو پنجابي انګریز راغلی مونږ د سره سکورټي ګرځو 3 ټوپک ماران دي ورسره وو او مونږ د یخ مړه شو تیری څنګه څنګه چې ما تاسو ویلو چې دروند سړی په واوره کې راګام دی زما خبره راوخته دا ویلې یو کش یو لالاجي راځه خو نه شوې بس راځه اوس خو د په هوا ډزو کو خطا شو السلام علیکم څنګه چل دی حالات ښه دي بس یارانو د کم ځای نه چې مونږ خپل ویلاګ سټارټ کړی و همهغه ځای ته راورسېدو او اوس په کور ته ځو او شاکر خان پکې یو 2 مرغۍ ویشتي دي شاکره دغه 2 مرغۍ ویشتي دي او نورې نه وي او ما سره خو چې کوم کالتوس و ماسې وچ پوچه وډزول نښه مې نه وه صفا خبره ده صحیح ده او بس که ویډیو مو خوښه شوي نو د خپلو ملګرو سره یې لازمي شیر کړئ زمونږ پیج فالو کړئ او د بلې ویډیو پورې ماله راکړئ اجازت د الله په امان